السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کله مو فکر کړی دی ځینې خلک او ټولنه او بعضې کاروبارونه چې دي هغه ډېر زیات بختور او ډېر زیات کامیاب وي، حتی تر دې پورې چې ځینې خلک ورباندې په پټو سترګو باور او اعتماد کوي، خو بعضې نور بیا داسې وي چې سره د دې نه چې ډېر کوششونه کوي د کامیابۍ دپاره، ورځې شپې خپلې ستړیاوې ګالي، خو هغه شانتې رزلټ او نتیجه چې دی په لاس باندې نه ورځي. دا یو داسې راز دی چې زمونږ د دفترونو نه، کارونو نه او دغه رنګې د عبادتونو نه په تلو باندې دی، او دا راز چې چا پیدا که او دا یې په خپل عمل کې داخل که، نو دا انسان چې دی د دې کامیابي یقیني ده. او دا راز چې دی دا رښتینولي ده. دا رښتینولي چې ده محترم ورونو، دا یوازې د ژبې کار نه دی، په خبرو کې نه ده، بلکې دا په عمل کې ضروري ده. دا امانتداري ده. پکار دا ده چې انسان هم په عبادت کې، هم چې دی په عمل کې، په کار کې، او دغه رنګې هم د خپل ځان سره او هم د رب العالمین سره چې دی صادقی. دی وجې نه الله رب العالمین امر کوي موږ ته یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. صدق او رښتینولي او امانتداري الله رب العالمین د نیکانو انبیاءو د غوره خلکو د صفاتو نه شمار کړې ده، او د اخلاقو تر ټولو لویه درجه چې ده هغه امانتداري ده، هغه رښتیا ویل دي. دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته د دې توصیه کړې ده چې تاسو رښتیا وایئ، علیکم بالصدق فإن الصدق یهدي إلى البر وإن البر یهدي إلى الجنة. تاسو چې رښتیا وایئ، رښتیا په ځان باندې لازم کړئ، په خبرو کې، په کار کې او په هر یو شي کې، ځکه دا رښتیا ویل چې دا انسان د نیکی طرف ته راکاږي، نیک عملونو طرف ته راکاږي، او دا نیکی چې ده د انسان جنت طرف ته راکاږي. او بیا چې خبرداری ورکړي د دروغو نه، چې دروغو نه ځان وساتي، ځکه دا دروغ چې دي دا انسان د ګناه طرف ته راکاږي، او ګناهونه چې دی انسان د جهنم طرف ته بوځي. زما ډېرو محترم ورونو، کله چې انسان په خپلو خبرو کې، په خپلو معاملاتو کې، په عباداتو کې د خپل ځان سره د رب العالمین سره دا رښتینی وي، دا امانتدار وي، نو د انسان د کامیابۍ مخه هیڅ څوک نشي نیولی. د رښتینولۍ او امانتدارۍ درې لویې فایدې دي. اولنۍ فایده چې ده هغه په رزق کې برکت دی. کله چې انسان په خپلو معاملاتو کې، په خپلو خبرو کې او په خپل عمل کې چې دی رښتینی وي، امانتدار وي، نو الله رب العالمین د دې انسان په مال کې برکت اچوي. اگر که د دې دا مال او دا ګټه چې ده دا ظاهرا لږه ښکاري، خو د حرام او د مشکوک مال نه چې دی دا ډیره غوره او بهتره ده. دویمه فایده چې ده محترم ورونو هغه روحي ارامتیا. صادق انسان هغه همیشه ارام وي، هغه سره د چا د دوکه کولو، غولولو فکرونو، سوچونه نه وي، نو د روح چې دی هغه د سټرس نه چې دی بالکل خالی وي. دریمه فایده چې ده محترم ورونو د رښتیا ویلو هغه همیشه کامیابي ده، هم په دنیا او هم په آخرت کې. په دنیا کې داسې کله چې انسان په خپل کارونو کې، په خپلو خبرو کې رښتینی وي، نو د چې دی په معاشره کې ټرسټ هغه بل کېږي، او د تجارت د کامیابۍ دپاره او د عمل کې او په جاب کې د کامیابۍ لپاره تر ټولو غټه وسیله چې هغه ټرست دی، چې تا باندې څوک اعتماد وکړي، او اعتماد هغه راځي په څه سره؟ هغه چې کله ته په خپل وینا کې، په خپل عمل کې رښتینی، امانتداري، نو دا چې دی خود به خود بل کېږي، او دې سره چې دی ستا کامیابي هغه حتمي کېږي. او دا خبره ډېره زیاته ضروري ده کله چې په موږ باندې یو نگران وي او زموږ کارونه څاري، نو موږ چې ډېر زیات رښتینی یو، په خپل کار کې ډېر مخلص یو، خو کله چې زموږ د سر نه دغه کس لرې کېږي او نگران ځي، نو بیا زموږ کار هغه شانتې نه وي لکه څنګه چې موږ باندې یو څوک ولاړي. نو دا خپله خیانت دی، دا صدق نه دی، رښتینولي نه ده، او دا هغه اسباب دي چې په دې سره د انسان د رزق نه برکت ختمیږي، په دې سره د انسان د ژوند نه چې دی ارامتیا او خوشحالي ځي. انسان که په لنډه موده کې اگر که دا ګټه ډېره وکړي، یو څوک دوکه کړي، خو د بل دپاره د انسان د ډېرو برکتونو نه او د ډېرو خیرونو نه چې دی محرومیږي.